بسم الله الرحمن الرحیم. آداب الانفاق فی سبیل الله. دوه آداب ذکر شو. یو دا چې حلال مال ادا کول د الله په لار کې، او دویم دا چې داسې مال خرج کول چې هغه د انسان په خپله خوښه. دریم ادب دا دی چې کوم انفاق واجب دی، یعنی زکات لازمي دی، فرض دی، نو د هغې په ادایګۍ کې تاخیر نه کول، هغه په خپل وخت باندې ادا کول. زکات د اسلام دریم رکن دی، او د دې اهمیت د دې نه معلومیږي چې کله هم په قرآن مجید کې د لمونځ د قایمولو حکم دی، نو د هغې سره سره د زکات د ادا کولو حکم هم دی. نو پکار دا ده چې مونږه زکات له هم هغه شان اهمیت ورکړو څنګه چې مونږه د لمونځ اهمیت ګڼو، او زکات په خپل وخت باندې ادا کوو، د هغې په ادایګۍ کې تاخیر نه کوو. سورة آل عمران کې د زکات نه ادا کولو یو غټ وعید ذکر شوی دی، او الله رب العزت انسانانو ته، دغه خلکو ته، کوم خلک چې بخل کوي په زکات په ادایګۍ کې، د دې خبرې یره ورکړې ده چې د قیامت په ورځ باندې به دغه مال د دوی لپاره په طور د طوق او د زنځیر جوړ شي، چې دا به دوی ته په غاړه کې اچولی کېږي. او په دغه مفهوم کې یو حدیث راځي، امام بخاري رحمت الله علیه د ابو هریره رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی چې نبي علیه الصلوة والسلام ارشاد وفرمایو چې الله رب العزت کم کس له مال ورکړی دی او د دې زکات نه ادا کوي، نو د قیامت په ورځ باندې به دغه مال د ده د په شان د یو ناکاره مار جوړ کړی شي، او داسې مار چې د هغې د زیات زهرو د وجې به په هغه باندې په سر باندې ویښته نه وي، او د هغه د سترګو د پاسه به دوه ټاکۍ وي، او دغه مار چې دی به د ده وښکي راونیسي او درته به وایي زه ستا مال یمه او زه ستا هغه خزانه یمه. دا د ده د حسرت د سیوا کولو لپاره. او بیا نبي علیه الصلوة والسلام دغه آیت د سورة آل عمران ذکر کو چې په هغې کې الله رب العزت فرمایي چې دغه خلق چې کوم الله ورته د خپل فضل نه مال ورکړی دی او دوی په هغې په د زکات په ادایګۍ کې بخل کوي، نو دا خلق ته دا ګمان نه کوي چې دا د دوی لپاره غوره دی، بلکې دا کار د دوی لپاره ناکاره کار دی. د قیامت په ورځ باندې به دغه څیزونه چې دوی پکې بخل کاوه، دا به دوی ته په غاړه کې په طور د طوق او د زنځیر واچولی شي. نو د زکات ادایګي مونږ په وخت کوو او په هغې کې تاخیر نه کوو. الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي.